راځئ نن ګورو چې د پلالې نه کاغذ څنګه جوړیږي. تاسو اکثر په کلي کې کتلي چې کله شوله وکرل شي او پلاله ترې وځي، نو اکثر زموږ خلک پلاله راولي او جمع یې کړي چې دا په جمع کې غواګانو ته اچوو، خو په چین کې بالکل داسې نه ده. تاسو ګورئ چې دې کسانو دا پلاله اوچته کړله او دا ویسي د بټۍ خواته یې کېږدي. کله څنګه چې شولې پخېږي هغه شان نن دا پلاله پخه کړي. دا پلاله هغه شان تپ ورکړي. تاسو کتلی شئ چې مخکې څومره مزیدار یو ورولي او بلې سموي. دې پسې اوس بل کې لاندې نه و، تاسو ګورئ دې نه لوګی روان دی. د هغې نه بعد دا راوالي او ټولې په شریکه باندې بارو باسي. دې له یو مزیدار غوندې ځای جوړ کړی او دا په هغه کې هلته ځای په ځای خوره کړي. هر سړی چې څومره پلاله راوړي او هغه ځای په ځای باندې خوره کړي او دومره نری خوره کړي چې هغه زر وچه شي. تاسو ګورئ دا ځای نه څومره ښایسته جوړ کړی دی. دا ځای نه په غره کې جوړ کړی دی او ډېر ښایسته دی. اوچت ځای باندې جوړ کړی چې هوا او نور پرې ډېر ښکلې ولګي او زر وچ شي. کله چې دا وچ شي نو د دې رنګ داسې شي لکه د کاغذ غوندې. هر سړی خپل بنډل راوالي او جوړې کړي او روان شي د کمپنۍ په طرف باندې. کله چې دا کمپنۍ ته راورسي هر سړی خپل بنډل کېږدي او چیک یې کړي چې دا وچ شوي دي او که نه دي. هغه نه بعد چې کوم وچ شوي دي هغه راوالي او سیدې سیدې ماشین ته واچي او دلته پوډر کړي. دا بالکل نری پوډر. د دې نه چې کله پوډر جوړ شي نو دا راوالي او په کیمیکلو کې مکس کړي. په دې کیمیکل کې دا مکس کړي او دومره مکس کړي چې دا د اوبو سره بالکل اوبه شي. دا د دې کیمیکل نه ویسي بیا نور صفا اوبو ته لاړې شي او په هغه نه چې کله وځي نو دا یو جال ته لاړې شي او د دې نه دا پاوډر وځي او دا راوالي په دې بالټو کې دې بالټو نه دا راوالي بیا په دغه ډرم کې واچوي او دا نور کیمیکل راوالي او په دې ډرمونو کې واچوي او مکس کړي او تر هغه پورې حل کوي چې تر څو پورې مکمل مکس شوي نه وي. دا چې اوس دې سره مکس شو نو دا راوالي د نور صفا اوبو او کیمیکلو کې واچوي او دا بانسون ورپسې راوالي او دا ټول لګیای دغه شانې یو ځای مکس کوي. تاسو ګورئ چې څونه محنت سره کوي او څونه ځای په ځای باندې لګیای مکس کوي او هغه په یو طریقه او یو شانې دا دونه مکس کړي چې دا د اوبو کې بالکل برابر شي. هغې نه بعد دا بانسونه کېږدي او ښه ښکلې بېرته واپس صفا کړي. تاسو کتلی شئ چې دا دومره غټ جال یې راواغسته. دا بالکل نری جال دی. په دې جال باندې دې څه کوي راځئ وګورو. دا جال یې په دې فریم کې مکمل سیټ کو او دا تاسو کتل مخکې اوبه ډېر او کیمیکل ډېر مکس کړل او د پلال کیمیکل دی په دې کې د پاسه ور واچول. دا وګوره هغه اوبه په دې باندې تېرې کړي او د دې نه سپین غوندې کاغذ وځي. دا هغه کاغذ جوړ شو. اوس به د دې نه دا یوه پټه اوچته کړي ټول په شریکه باندې او دا به ویسي بالکل سایډ ته به کېږدي. سایډ کې کېښوسته دا به الټه کېږدي او دا به الټه خور کړي او بالکل مزیدار به په دغه ځای باندې خور کړي. د دې پر پاسه به واچوي واپس اوبه. تاسو کتلی شئ د اوبو په ذریعه باندې دا نه واپس هغه کم شټ چې دی راویستو هغه بیرته د دې نه بالکل مزیدار وباسي او اوچتې کړي. کاغذ بالکل مزیدار تیار شو کېښوستل شو خو دا مکمل لا کاغذ تیار نه دی. دا د دې نه بعد ویسي او دلته کېږدي. دا چې دلته کېښوسته په دې باندې وزن کېږدي ځکه چې دا د اسپنج غوندې او د اسپنج په شان نو په دې باندې دا وزن کېږدي چې د دې نه هغه اوبه او کیمیکل ټول په آرام سره وځي. دې ته وګوره چې څومره دې له زور ورکوي نو د دې نه به هغه اوبه وځي. تاسو کتلی شئ چې دې نه دا اوبه روانې دي او دا وګوره چې څومره تاویي د هغې نه دا اوبه وځي. دا چې کله داسې تیار کړئ چې دې نه اوبه وځي نو د دې په سایټونو باندې ګرمې اوبه واچوئ او دا بالکل بېرته نرم کړي او د دې نه دا سایټونه مکمل کټ کړي او بالکل سیده کړي. دی اوس په دې باندې وتړه او د هغه نه بعد دا هلته هم ټیټ کړي د دې نه بعد دې نه دا فریم لرې کړي او د اوبو نری پشم پرې وکړي او د هغې نه بعد ورته دا لښتې ونیسي. دا یو نری د باڼس لښتې دا ورته ونیسي او ځای په ځای باندې دا نری ووایي او د دې کې چې کوم دا موړي هغه وله بالکل اوارې کړي او د دې د فریم نه واپس نری کاغذ وباسي. نری کاغذ په څومره طریقه باندې ویستو او وګورئ لاندې ورته هلته یو کپړه خوره کړله. دا اوس وګوره دغه ځای نه دا نری کاغذونه راشو کوي او دا هلته سیټ دی
په طریقه باندې واپس ږدي او په شریکه باندې د کاغذ ته زور کې ټول په شریکه باندې دا کاغذ ای د راولي او دالته خور کی او داغه نه بعد لږ سات لپریدي او دی لاړ شي دې چې بیا ته راشي دا کاغذ مکمل وچ شوی او په طریقه باندې ټول په شریکه باندې راغون کی او دا چې راغون کې د په طریقه باندې ویسي دالته یو دیوال دی او شاته ورپسې اور بلیږي دا د وسپنې یو دیوال دی دې پسې شاته اور بلیږي دا په دې باندې په خخ کله مزدار ونخلې په دې کې چې کوم قوتي هغه تی وباسي دا بالکل اوار کی او په دې پسې شاته اور بل کی تاسو کتلی شئ چې دې ټینکۍ نه یو ښکلی غوندې لوګی روان دی او دا کاغذ بالکل تیار شو تاسو وګورئ چې دا مزدوران راله او واپس وروخته د دې سره یو پیپ ځان سره راوړو یو کس په دا پیپ پاس نه نیسي تاوی او بل کس په دا لاندې نه تاوی او دې کس تاسو کتلی شئ چې دا سلو دیکه ورکوي او دیو روان دي په خپل منزل باندې د مکمل لاتاو کو راوړو په دې ټیبل باندې خور کې د دې نه بعد هر سړی ته خپل اډر ملاويږي او د دې کاغذ نه مختلف شیونه جوړیږي دا تاسو ته ما خو د کاغذ د جوړولو طریقه او هغه د پلال نه